السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګرانه محترمین دوستانو زه سید بارغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانه محترمین دوستانو موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د موبایل د بیټرۍ سره دومره ډیزاین سټایل وکړو. مثلا چې موږ تاسو خپل موبایل چارج ته تړو په دې ځای کې په دغه اپلیکشن په دې ځای کې یا په داسې ویډیو کې د موبایل د چارج د روانېدو لپاره یو اپلیکشن انسټال کړو چې صرف چارج ور روان کړو دومره سټایلیز دومره شودار شي چې په لیدو سره به ډېر دوستان راته حیران پاتې سي. نو ګران محترمین دوستان تاسو ته ویډیو مسکیپ کوئ ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې راز نن ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد په پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران محترمین دوستان دا څه نه مخکې موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته ولاړ ګران دوستان دلته د سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه بیټرۍ چارجینګ ټو انیمیشن دغه به تاسو سرچ کړئ. کله چې مو سرچ کړئ دغه دوم اپلیکشن ګران تاسو ته ګورئ دغه اپلیکشن دی. د دغه اپلیکشن لینک تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم در کوم چې له ډېرو وسایلو ورڅخه تاسو کولی شئ دغه اپلیکشن لاسته راوړئ. ګران دوستانو کله چې د اپلیکشن ډاونلوډ خپل موبایل کې مو انسټال کړئ او اوس نو موږ تاسو راځو دغه اپلیکشن باندې کلیک کوئ دا اپلیکشن را خلاصوو. په دغه اپلیکشن باندې به تاسو کلیک کوئ ګران دوستان تاسو ته ګورئ دا صفحه موږ تاسو را خلاصوي. تاسو ګورئ دا لیک روانه شي بره دلته بل لږ انتظار ورته وکړئ. دا اوس دا چې خلاص دلته کنټینیو راځي پر دغه کنټینیو باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې پر کنټینیو دا ایډ راځي دغه به تاسو کټ کړئ. کله دا صفحه راغلی موږ تاسو پر دغه سټارټ باندې به دلته کلیک ووهو. کله چې پر سټارټ باندې بیا پر دغه کنټینیو باندې بیا به کلیک ووهو. کله چې مو کلیک کړه دلته اپشن دا آف دی دا به موږ تاسو آن کړو. تاسو ګورئ کله چې مو آن کړه بیرته بیک په شاته راوځي. کله چې راووتله دا صفحه ته راځي راسي پر دغه سیټ انیمیشن باندې به تاسو کلیک ووهئ. کله چې پر سیټ انیمیشن کلیک دا ایډ راځي به دغه ایډ کټ کړئ. کله چې مې کټ کړئ دلته تاسو ته ګورئ دغه اپلیکشنان دا ډیزاینونه دي. تاسو ګورئ دا څو قسمه ډیزاینونه دي دغه آف دی دا به تاسو آن کړئ. کله چې مو آن کړه پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک ووهئ. دا چې باندې کلیک دلته د بیټرۍ ډیزاینونه راځي. اوس کوم ډیزاین بیټرۍ د چې چارج ور روان وي کوم ډیزاین چې تاسو وغواړئ تاسو دا ټول ډیزاینونه پر درولی شئ. تاسو ګورئ دا ټول ډیزاینونه دي. مثلا ګران زه دغه ډیزاین پر دروم. تاسو ته ګورئ بس دغه ډیزاین یا دغه ډیزاین صحیح دی. پر دغه اپشن باندې کلیک کوم بس دغه ډیزاین پر ودرېدل. کله چې دا ډیزاین پر ودرېدل او اوس د موبایل یو ځل چارج ته ږدم تاسو ته ګورئ څنګه چارج روان شي دا کله چې چارج مو روان ګران دوستانو دا صفحه موږ تاسو هم را خلاصېږي. تاسو ته ګورئ دا صفحه هم خلاصېږي او دلته په داسې دا بیټرۍ اپشن وینئ دا ځای چارج روان. تاسو ته ګورئ اوس تاسو موبایل هم په دغه ډیزاین سره کېږي. و دا یو ډیزاین بل تاسو هغه اپلیکشن ته راسئ. کله چې راغلئ تاسو ګران دوستانو پر دې ځای باندې تاسو کلیک ووهئ دا ډیزاینونه اړ تاسو دې صفحې ته وګورئ. بس پر دې ځای باندې تاسو کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک کړئ اوس هر ډیزاین چې تاسو وغواړئ چې تاسو چارج ور روان وي هغه صفحه درته راسي. مثلا زه دا بل غواړم اوس دا صفحه ته پر ودروئ چې چارج ته زه روان کوم بس دغه اپشن ورته لګېږي او دغه اپشن دا لیکي چې پر دې ځای باندې تاسو کلیک ووهئ دا بیټرۍ غټي کوچنۍ کېږي چې بیټرۍ په څونه اندازه سره یې کوچنۍ غټې په دغه معلومي او دا دوم دا سره لیک چې دی دا بیا د اپشن داسې خامي تیزي. تاسو ته ګورئ دونه خام شو. تاسو ته ګورئ دغه ځای ته تاسو ته ګورئ دا خام شو برته سر ته راورسېد دا تیز شو او دا اپشن چې دی پر دې ځای باندې تاسو کلیک کوئ دغه بیټرۍ موږ تاسو ته کږي دا و چپې طرف ته. تاسو ته ګورئ بیټرۍ چپې طرف ته برته دلته راو بیټرۍ سمې دلته څلور دانې اپشن دی. تاسو ته ګورئ دا څلور اپشنل دي. دا اوس ګورئ پر دا ځای باندې تاسو کلیک کوئ پر دا اپشن باندې بیټرۍ دلته راغله. پر دا دوم اپشن وایي بیټرۍ پر دې راځي پر دې خوا باندې کلیک کوئ بیټرۍ هغه سر ته وختله. بیا پر دې خوا باندې کلیک کوئ بیټرۍ دلته راځي. بیا دغه اپشن باندې کلیک کوئ بیټرۍ برته پر خپل ځای باندې راغله پر دې ځای باندې. اوس تاسو هم کولی شئ خپل د موبایل بیټرۍ سره دومره ډیزاین دومره کار وکړئ ګران دوستانو چې په لیدو سره به ډېر دوستان درته حیران پاتې شي. هغه به وایي چې د خپل د موبایل سره کوم ډیزاین کار کړی دی چې د موبایل اپشن یې دومره ښایسته شوی دی. نو ګران محترم دوستان دا موږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې راز نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد په پورې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. والسلام.